کزما بدر باندې غمجن و بیرته براسی زما به ونیسي لاسونه که یار د بل په لمسون ولاړی نه مې بیا یار دی نه یې قدر بیا لرمه جنت کی یو او بل توایی درزی چې وکو د جانان ملاقاتونه داغه مکور دی هم مګور دی داغه خړ پړ افغانستان یې آباد وینا په مور خو ټول کور جنت دی پلار مو د کور د سر سړی دین جمرنا حافظ عمران پکش بدنام دی نور مو د کلی خلق ټول بزرگان دینا کمی وار سر سر تور کی دغه خندا به پښړا ورواړه وما ورزا غول یارا چې څوک دې ګرځوي پر سر ناز در کوي نه که ژوندی وم عارفانو و مخ ته تګ مو هېڅ امکان بیا نه لري نه وخت د اذان د یارا یاد سو څه په غمجن وخت کې مې پورته کړه لاسونه څوک چې زموږ له منځه ولاړ سي بیا چې زموږ خواته پټو ژوند نه راځي نه د شعر شین پوسخان جوړ کړي په هر پنځو کې یې پنځم بیا شاعر وینا نه دې لاس نیسم نه دې کټ د جنازې نیسمه لما جنازې کنې ځان پورې لمبې نیسمه نه دې لاس نیسم نه دې کټ د جنازې نیسمه لما جنازې کنې ځان پورې لمبې نیسمه لما جنازې کنې ځان پورې لمبې نیسمه پالو پو بیا هم نه پوهیږي مگر وزان ته د شاعر نوم ورکوي نه بخښنه غواړم جانانه ستا د غرور له وجې زه یارې پرېږدمه ما زیارت ولا ولی بیایاست ما د جانا دیدن تبوزی روغ بسما سجنت سترگی د یار دی مخه کټ مټ لکه یوسف خوند را کوینا ستا پشایست که څوک غلط سو بیا دې وزان ته د مرګي کوي سوالونه د رکب مخکې دې راږغ کړه جانانه ستا دغه نیکۍ نه هېرومه سړی د ژوند څخه باسي د ځینو خلکو جدای مرګ دی عالمه دومره دردونه مې پر تیار کړه زه به د زړه له درده خاص دوژخ ته ځمه له دغه سپکونه ته تمه د عزت مه کوه نو په دې دور کې هېڅکله صداقت مه کوه له دغه سپکونه ته تمه د عزت مه کوه نو په دې دور کې هېڅکله صداقت مه کوه نو په دې دور کې هېڅکله صداقت مه کوه
اواز سره د نظیر احمد کامیاب، شاعر حافظ عمران، ډیجیټل حسن یار سټوډیو.